دا یو دا شانتي دوایي ده کله چې یو انسان د دې اهمیت او فواید په احادیثو کې ووري او بیا یې استعمال کړي نو انشاءالله رب العالمین به د ډاکټرانو او د هغې د ټیسټونو او دوایانو نه بچ کړي. علامه ذهبي رحمه الله وایي کله چې ډاکټران د یو مریض په علاج کې عاجزه شوي دي نو اخره کې ورته سنا مکي ښودلې ده او هغه الله رب العزت د دې په وجه باندې شفا ورکړې. ځکه د سنا مکي کې خصوصیت دا دی چې په بدن کې څومره فاسده امراض وي هغه د دې په وجه باندې ختمېږي. دا د کومو بیماریانو دپاره علاج دی؟ ابن سینا وایي چې دا د میرګو دپاره او د عرق النسا چې زمونږ خلک ورته عرق نسا وایي د هغې دپاره علاج دی. ځکه چې میرګي هله انسان باندې راځي کله چې دماغو کې رګبند شي او عرق نسا هله په انسان باندې راځي کله چې خپو کې رګبند شي. نو سنا مکي کې رب العالمین دغه خصوصیت چولې آوي ویل چې دې سره بدن کې رطوبت پیدا شي دا نرموالی رګونه ورسره نرم شي نو په دغه وجه باندې د انسان میرګي او عرق النسا بیماري ختمه شي. همدارنګه د هغه چا دپاره چې د هغې بواسیري او ډېر علاجونه یې کړي د هغې دپاره د انتهایي مؤثر علاج دی، خاص کر د هغه ورونو دپاره چې د هغې قبض یو د قبض دپاره انتهایي ښایسته علاج دی دا. ځکه چې اوسني طب اوسني ډاکټران وایي چې د قبض دپاره د 1000 کال نه واله تر اوسه پورې 50,000 دوايانې جوړې کړې شوي دي او دا دومره دوايانې ورته ځکه جوړې کړې شوي چې دا الامراض دې ته وایي د مرضونو مور او په دې 50,000 دوايانو کې 3 دوايان د دې داسې دي چې هغه مؤثرې دي او په هغه 3 کې بیا په اول نمبر باندې چې دا هغه سره مکي ده. په دې سره رب العالمین د انسان قبض ختموي. امام ابن قیم رحمه الله په کتاب الطب النبوي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې دا جادو دپاره یو ډېر مؤثر علاج دی، جادو د انسان نه ختموي. او د دې پرنګ همدغه شانتي د وسوسو دپاره هم دا زبردست علاج دی. هغه ملګري چې د هغې د جوړونو دردونه یې د هغې دپاره یو ښکلی علاج دی سنا مکي. دارنګه علماو د دې په فوایدو کې دا هم ذکر کړی ده هغه ملګري چې د هغې د خولې نه بدبویي ځي نو هغې دې دا سنا مکي راواخلي او په یو ګیلاس کې دې واچوي، یو 15 منټه پورې دا ګیلاس پرېږدي، د هغې نه وروسته دې حل کړي او دا دې وڅکي. انشاءالله رب العالمین به د خولې هغه بدبویي ختمه کړي. ځکه چې دا کومه بدبویي د د خولې نه ځي دا د معدې د خرابوالي وجه ده او سنا مکي د معدې دپاره ډېره مفیده ده انتهایي. هغه ملګري چې هغې وایي یاره زموږ بدهضمي او لوږه راته نه لګي نو د هغې دپاره هم دا یو بهترین علاج دی چې سنا مکي خوري نو الله رب العزت به د هغې هضمه هم راولي، دارنګه لوږه به ورته لګي نو هغې دې سنا مکي استعمالوي. دارنګه سنا مکي کې رب العالمین د هرې بیمارۍ دپاره علاج یې ښودلی دی، خاص کر چې دا مونږ کوم ذکر کوو په دې کې یو مجرب عمل دی. ځکه امام ابن ماجه او امام حاکم رحمهم الله روایت د ابن ام حرام رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی او وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل ویل علیکم بالثناء ای خلکو تاسو خپل علاج په سنا مکي باندې وکئ ویل ځکه دې کې رب العالمین د هرې بیمارۍ دپاره شفا یې ښودلې ده سوا د مرګ نه. دارنګه دا یو ښکلی علاج دی، یو ځل تاسو استعمال کوئ انشاءالله الله رب العزت به له ضرور شفا درکوي. ځکه دا علاج موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. طریقه د استعمال یې څه شی ده؟ د دې نرۍ نرۍ غوندې پاڼې او پانساریانو سره میلاویږي، تیار دغه رنګ معده هم میلاویږي او پاڼې هم میلاویږي. که چا معده پیدا کړله نو ښه خبره ده او که معده نه وي کور کې ځان ته په جوسر باندې ووهئ او د هغې نه یو چمچ سهار استعمالوئ او یو ماښام استعمالوئ. انشاءالله رب العالمین به درته روغ صحت درکړي. هغه ملګري خاص کر چې د هغې دغه بیماریان یې الله رب العزت به انشاءالله شفای کامله